إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا بشک میشا اعطیناک در کمشتوتا اے پیغمبرا الکوثر حوض کوثر فصل پس منز کوال ربک دخپل رب د پورا ونهر او قربانی کوا ان شانئک بشک دشمن د تو چدای هو الابتر حمد ببنیاد دی ابتر په لغت شورنه پر کول تویای او په انسانونو کې هغه چا تویای چې اولاد یې نه وي کافرون به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابتر په دې مناک شویل چې هغه د خپل قوم نه جدا شوی دی او نارینه اولاد یې هم ژوندي نه دی پوته شوی نو په دې وجه هغه د خیال کوو چې د مرګ نه وروسته به هغه به نوم او نشانه پوته شي په دې باندې الله تعالی و فرمایل چې اے نبی صلی الله علیه وسلم بنوم نشان نه یې بلکې د تو دشمنون بنوم او بنشان دي دا د قران عظیم شان د پېشنګویون نه یو پېشنګوی دو چې ټکی په ټکی ثابت شوا ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیامت پورې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اولاد د پټوله دنیا کې درود ویل کیږي او په کرونه مسلمانان د هغه په خاندان باندې فخر کوي ورنه